د افشا شوو مستند فلم آیا کله مو فکر کړی چې اشرف غني څنګه د نړۍ د دویم ستر مفکر په توګه افغانستان ته داخل سو او هغه د پرله پسې 2 دورو لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته تکیه وکړه؟ آیا کله مو فکر کړی چې حنیف اتمر هغه کس چې په پښتو او فارسي ژبو یې سمې خبرې نسوې کولی څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سو؟ او تر ټولو مهمه دا چې ولې یو سړی په یوه شپه کې مشهور کیدای او له لږ وخت وروسته د یوه لوړ رتبه مقام په سر ګمارل کیدی؟ دا هغه پوښتنې دي چې د ډیرو کسانو ذهنونه یې بوخ کړي دي. په دې مستند فلم کې دا پوښتنې په بشپړ ډول ځواب شوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل حنیف اتمر پاکستانی او جاسوس بولی. هغه ادعا کوي چې هر کله چې د جمهوریت نظام لخوا پاکستانی جاسوسان نیول کېدل لومړی کس چې هڅه یې کوله د پاکستان جاسوسان د زندان له منګلو څخه خلاص کړي اتمر و. تصور وکړئ کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر پاکستانی او جاسوس وي د جمهوریت نور مشهوری څیرې به د کوم هیواد تابعیت ولري؟ کارمندای سفارت پاکستان که افغان بود و سر از او 3 ماه کار شده بود، همه چیز مستند سازی شده بود. این در داخل کابل با پاسپورت پاکستانی رفت آمد میکرد اما ما یک بار به طرف کنر نورستان رهار میرفت، از اونجا منابع داشت اطلاعات جمع میکرد. این ما گرفتار کردیم، یعنی 3 ماه سرش کار شده بود. متاسفانه مشاور امنیت ملی برای ما زنگ زد و اول وکیل شورا یاسینی زنگ زد که از دوستای ما سفیر با ما ششته و این رها کنیم. ما گفتیم نه، ما وظایف خود پیش میبریم. مشاور امنیت ملی برای من زنگ زد گفت که شما چونی را گرفتار کردین و رئیس آیسای به کابل سفر داشت، به او دلیل دیگه شما در مجلس نباشین. ما گفتم کی گفت؟ گفت رئیس آیسای میگه. ما برش گفتم عجب، ما وظیفه اجرا کردیم به نام باغوان سفارت کسی را گرفتیم و او مستند گرفتار شده. باز برای ما گفت که خودت با رئیس جمهور گپ بزن، رئیس آیسای میاد. یک بازی چیز امپراتوری ساخته. منظورتان از مشاور امنیت ملی آقای اتمر بود؟ اتمر صاحب بود، بله. حتی ویل کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت د پخوانی سلاکار میرمن د CIA یا د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې جاسوسه وه. افغانستان همکارای بین المللی داشتن که تقریبا در تمام وزارتخانه وجود داشتن، ضرورت نداشت که یک کسی را استخدام کنند. د جمهوری نظام له سقوط وروسته مخکني سیاسي مشران تل په رسنیو کې د نوو اسنادو په ښکاره کولو سره یو او بل په جاسوس، غدار، خائن او د جمهوری نظام د سقوط لامل بولي. سرپرست محترم و قانون تن نداد و گفت نه، ما چون تعیین شدیم بناهن آقای اتمر صلاحیت نداره که مرا پس کنه. اینه میپذیره که آقای اتمر برای میتونه تعیین بکنه، اما اینه میپذیره که او میتونه پس شخص دومه که مسئولیت بگیره، چون او اصلا رتبه شخص دوم سفارت کرده بود، سفیر بود. د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر خالد پاینده ادعا کوي چې د جمهوری نظام زیاتره مشران په اداري فساد کې ښکیل دي.
نه یوازې دا د افغانستان د عدلي او قضایي مرکز پخوانی رئیس فاروق حلیم ادعا کوي چې د جمهوریت نظام یوازینی هدف د هیواد د ملی شتمنیو چور او چپاول و. اینا بر حکومت کردن اصلا نیامده بودند. اینا بر ازی آمده بودند تا سرمایه ها و داروهای ملی افغانستان غارت بکنند. آقای محب در بخش نظامی تمام ثروت و داروهای ملی را جمع می‌کردند. آقای فضلی هم در بخش ملکی و به همین ترتیب آقای خانم رولاغنی و شخص آقای اشرف غنی در رأس اینا وظیفه‌شان همی بود که چطور بتوانند سرمایه ها و دارایی های ملی افغانستان غارت بکنند. شخص رئیس جمهور خودش مدیریت میکرد فسادی را که همه روزه در کشور جریان داشت. با عامل اصلی سقوط نظام هم فسادی بود که توسط رئیس جمهور تا به شکل سازمان یافته ادامه داشت. له همدې عمله په هغه وخت کې د جمهوریت نظام ډیر مخالفان درلودل چې له عامو خلکو څخه نیولې تر سیاستوالو، لیکوالانو، پوهانو او عالمانو پورې. در رأس این نظام خائنین قرار گرفتن، ظالمین قرار گرفتن. این نظام را نمیشه گفت نظام مردمی، نمیشه گفت که این برخواسته از بطن مردم هست، بلکه 4 نفر انسانهای خودفروخته، انسانهای بیدین، انسانهای خائن و ظالم قدرت را به دست گرفتن، بر اریکه قدرت قرار گرفتن، بر گرده مردم سوار شدن و بالای مردم ظلم و ستم میکنن. از بس که از دست بیبندباری ها و مشکلات و عیاشی های بعضی از خودسرها به سطوح آمده بوده گفته به حکومت متوجه مسائل غیر اخلاقی در گوشه و کنار باشد. خو انتقاد کول هم آسان کار نه و. با حکومت صدا میکنم هر آن کسی که با دشمن یک جا میشه دشمن تقویه میکنه بزنین بکوبین پارتین د زندان پارتین. هغه جمهوریت چې نوم یې یوازې جمهوریت و مګر د مثلث جمهوریت په نوم مشهور و. همچنان که ما همیشه میگفتیم جمهوریت 3 نفره بدون شک 3 نفره بود. چرا ما 5 نفره نمیگفتیم؟ 3 نفره یعنی رئیس جمهور اشرف غنی، آقای محب و آقای فضلی. داسې نظام چې د خپل ځان وړتیا او صلاحیت نه درلود او امریکا یې ساتنه کوله. نظام افغانستان وابسته به امریکایا بودن و یک تعداد امریکا ضرورت نداشت که کدام کس را در نظام استخدام کنه، چون نیروهای امنیتی و دفاعی ما مستقیما با اونا کار میکردن. همه نظام سیاسون همگی با امریکا دسترسی داشتن. وابستگی حکومت افغانستان طبیعی که زیاد بوده، تنها سر امریکا نبود. ما متحدین ناتو به شمول بریتانیا که امروز ما اینجا نشستیم وابستگی ها داشتن بسیار. د اشرف غنی ستر او مهم سلاکار محمد محقق اشرف غنی سست او بیکاره بولی. روزی که اشرف غنی در چی میرفت در ریاست جمهوری که میخواست که کاندید کنه خدا، که ما او رو میفهمیدم که چه یک آدم عجیب و غریبی هست، چه یک آدم متعصب، چه یک آدم ناسازگار. ما کذایی مرا طلب کرد که قدی کی میره این انتخابات، قدی کی میره. ما گفتم که همراه دلم است که همراه دکتر عبدالله مانشا. گفت چرا نمیری همراه زلمه رسول؟ ما گفتم که زلمه رسول والا بسیار عاجز نیست، میتونه افغانستان اداره کنه. باز قناعت کرد والا بسیار سست بیکار است. خوب بودم خوب سست بیکار است، ما چی کنم دیگه؟ خبر قد اشرف غنی. ما گفتم اشرف غنی بسیار یک آدم متعصب، یک آدم بد اخلاق نیست. گفت او تو راست. گفت بسیار آدم چی است؟ تند بدگزاره است. خب باز من گفتم خب ویش سست بیکاره ایش اما تند بدگزاره خب نمیشه دیگه. خب من مجبور که دکتر عبدالله میرم. واک او قدرت د جمهوری نظام د ډیرو مشرانو سترګې او غوږونه ړانده او کانه کړي وه، تر دې حده چې د خپلو مخالفینو وینه تویول او د سرونو پرې کول د قدرت نښه ګرځېدلې وه. کسی که در شورا استاد نکرد باید بذار کلش بریدگی بیار و دفتر ما مسئولیت بگیرم. خب
بسیار تشکر. میگه که بکنیم ما بخی مورال گرفتیم پلیسای ما را گوش کو آدم کسی که کشتی نگو ما کشته مردش اون طرف فرد باز اگه میفهمیدی کو کار کردن نمیتونستی سرش گرفته بیار وزارت داخله من نگاهش میکنم. یک جلسه داشتن به هر مامور سمت هم خواسته بودن، آمر اوزر هم خواسته بودن، قماندان توله هم که اگه وکیل صاحبا می آمد حتی چوکیتون برش نخیزنی معاون اول چقدر قوی است. هغه لیوه صفته مشران چې د پسونو په جامو کې د افغانانو د سیاست، اقتصاد، نظام او اسلامي او ملي ارزښتونو پر ریښو برید وکړ. خو نن په دې خاوره کې داسې نظام حاکم دی چې افغان ولس ترې خوښ او راضي دی، له تیرو وختونو څخه پښیمانه او د روښانه او سوکاله راتلونکي په اړه هیله مند دي.